توکل په الله نو زما به دادا توایا مسافر روانه ما ورګه ګډوډ شو ورګه د لوکاټ معنا څه ده جدا لوکاټ لو مينو کاټو لکه مينه ختمه لو مینا علیکم منم رواج کې ماشاءالله د ماشين نه تیز لګي دی تیز بېجان دار ته ته دی باغ کې څه کار کوي زه شو کوم یا د ظالم بشیا پولیس سره څه نه وي پولیس راته سووي نه نو ته زه شو کوم نه نو شو کوم ځان نو په شو کو ظالم خلک دربول کې ته شو کې کار نه دا وګالو کاټ را شو کوم خه د لوکاټ شو کې دا به کې زکات نه ورکوي کنه دغه وجه کې دی شو ورکو زکات ورکې کنه او څنګه تاسو خو د غنمو کې پټ نه چې دا د خلکو د غمنه چې یاره څوک نه راځي لوکاټ را نه وړي ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتن کو زې مشتاق علم سات رو راغله ما کس کې علاقې ته دلته کې چې کم دی د لوکاټو باغ ته راغلی ما دلته د ځوانان چې کم دي زما په څنګ کې ناستې دي دغه د لوکاټو پیکینګ کېږي لوکاټ بوټي به زیاتره ملګري خو به دوکانونو کې اخلي دا کم لوکاټو میوه ده دا به خوري خو به هر حال داسې به نه وي کتلی چې دی دا پیکینګ څنګه کېږي یا د دې دا بوټی څنګه وي یا دا پیک کېږي څنګه نو راځئ دلته ما سره په څنګ کې یو ځوان ناستی دی د دې کاریګر دی لومبه د پښتنه کو چې دوی نوم څه دی دوی د کم ځای راغلي السلام علیکم ورحمت الله څنګه لرونه رحمت الله وبرکاتہ څنګه خیر وره شکر دی ورور جان درته وای نوم دې څه دی نوم هو کاشف دی څنګه دا کار د څومره وخت نه کېده دا غوټ واته کالو چې دا کار کوم صحیح ده دا لوکاټو دا کنه لوکاټ ډکو دا صاحب صحیح ده دا راته وای چې دا پیکینګ کوي دا د څومره ټایم کې د بوټي نه دارا شو کیږي او بیا دلته کې تاسو ته راوړل کیږي بس لشل منټو کې پچې را کوزيږي او دلته کې بیا موږ د چان کو راغټه دانه او دا وړه دانه بیلو دا غټه دانه بیلو دا څومره کاریګر دي ته ناشې دا څنګه مختلف کاټن ډکوي کې دا شي حساب کې دا مختلف ډکو دا ولم ډکو دا غټم ډکو نو دې کې 1 او 2 نمبرې کنه دا ټول یو مارکه وی ټوله ودی کې شتا 1 نمبر شتا 2 نمبر شتا دا راته وای مالم بهر ممالک ته سپلای کی کنه صرف په پاکستان کې خرڅوي پاکستان کې خرڅيږي او سپلیر کیږي مو بارم زی تاسو دا لوکاټ لکه بارم جی او دا بارم ان شاء الله زی پدیم بوې کدي لوکاټ معنی څه دی یار مطلب دا لوکاټ څه ته وی لکه دا څه معنی دی بس دا فروټ خلک خوخي خوري د دې لوکاټ معنی څه دی یار نو کاری کې د سونو خلک کاریګری وته کاریګر او د لوکاټ دغه ځان کو بس لګیو کار وکړو خو لري چې لغه مغم نه دی کړی د دې لوکاټ د سیزن څومره پورې وي تقریبا دا سې یو نیمه میاشت پورې وي یو نیمه میاشت دا باغ تاغه څه د کنه صرف کاریګری کوي مزو کې صرف کاریګری کو صحیح ده د دې دیړې د مزدورانو ته تقریبا څومره ورکوي بس مناسب دی اړګانی دي نه مناسب ماشاءالله ډېر خسته پیکینګ روان دي خو دا راته وای دا یو ډبی سایز یاد دی کې 100 کیلو راځي تقریبا دي کې هو 2 کیلو راځي او دي کې 4 کیلو راځي دا 4 کیجی او 2 کیجی وي صحیح ده او دې ځنه چې کم دا تاسو پیکینګ وکي دا به کم طرف ته ځي لکه منډیانو ته ځي کدل ته دکاندارانو ته ورکوي دا خو منډه ته یو سو پنجاب منډه ته موړو په خبر منډه ته موړو داغه نبی هغه غټ سپلیران یو بهر بیا عملو باسي صحیح ده دا 2 کیلو کم پیکینګ دی دا سره ریټ کیږي په بولای کې او دا 4 کیلو دا تقریبا وسه پورې څومره کلاړه دا 200 کیږي 200 کیږي او دا 300 کیږي سره 500 کیږي بس دا ټیم خبره ریټ خبره ده او څنګه تاسو خو د غنمو کې پټ نه چې دا د خلکو د غمنه چې یاره څوک نه راځي لوکاټ ران نه وړي نو دا غنمو کوي بس سوري ته کې مېس کې ناستیو ها سوري سکهال د دې پیداوار څنګه شوه د خله نارمل دی سکهال بس تک تاوان کې پیداوار کمزور دی دا ول یاره کال په کال چې مونږ دا پروګرامونه کوو چې یو کالم چرته کې کسونه چې یاره کم مالک هغه سي چې یاره لکه دا پیداوار خښوي دی هر کال دا ورځ پکا رواني بس دا منډو کار خرابي ریټ کمی کنه دا به کې زکات نه ورکوي کنه دغه وجه کې دی شو ورکو زکات ورکې کنه او زکات نن چې کوم ورکې غمال نقد راکړه دلته داخله کې ویني حواله کنه دا قربان الګا اوس کار دی اوس شه لکه زکات به کنه ورکې کنه بېجان دار ته ته دی باغ کې څه کار کوي زه شو کوم یا
یه د ظالم بچیا پولیس درته څه نه وایي پولیس راته سووي نه نو ته بیا زه شوکه کوم لکه نو شوکه کوم نو ځنګل په شوکه خو ظالمه خلک دربول کوي او ته شوکه کې ښکاره نو زه دا وګلو کاټ را شو کوم ښه ښه د لوکاټو شوکه کې مړه ما ویل کېږي وایي چې داسې خلک لوټ کوم شوکې ډاکې نو کوم لو کاټ را شو کوم ها دا راته ووایي لوکاټو دا شوکه سخته ده که نه سخته خو ده لکه د بیزوګانو به ټول ورځ خېجې را کوزېږي نو مې کو که نه کور کې آرام کوه مجبوري ده غریبانانو څه وکړي ګپ به لګو ګپ خو منې که نه هر سمنو په دنیا کې دا راته ووایي د کوم علاقې څخه تعلق ساتي ډېرې شوقه ده ډېری شوق قدر څه زیاتره که مونږ وګورو دا باغونو دا کار چې کوي دا د ډېری شوق قدر والا ډېر زیات کوي دا څه وجه ده دغلته صرف ستاسو دا تجربه ده په باغ زموږ روزګار د په جیمي کې د غنو روزګاري د بوټو روزګاري او په دې وړي کې صرف د میوې روزګاري څومره سیزن کې کار کوي لکه دې موسم کې چې څومره مې لاس وهي ده تقریبا به زه وزیرستانه پورې ځو تقریبا دغه شپږ میاشتې د اوړي ټول سیزن دی د املوکو پورې دیړي څونه درکوي دیړي بس یار څونه راکړه نه نه بیا ماته ووایه که نه خیر دی بس 1000 روپۍ به خامخا مزدوري نن سبا چلې ماشاءالله دا بایجان چې کوم دی دا دلته کې شوکه کوي خو پولیس ورته نشته دا لوکاټو شوکه کوي خو څوک ورته ماشاءالله څه نشي ویلی دی چې مالکانو نه اجازت اخیستی دی او خارق مارق پکې شته که نه خارق دی کې نشه شلتالانو کې ښه برابر وي یو ورته چې بله ورته ږدي لکه یو به ورته اچي دا څه شی به ورته اچي دمه نه خو لکه ماشاءالله لکه د ماشین لګی دا څه کار کوي یار دا جی پیکنګ کو پیکینګ کوي که نه دا څومره ډبې تقریبا ورځ کې پیک کوي دا دغه 800 پیکی دروازه دا سولوشن ټیپ دی دا ګوتې متې نه خراب نه جی نه په سور باندې که نه خپه سور باندې دا راته وایي ستا ټیکي کار دی که دیاړی کار جی زموږ دیاړی کار دی دیاړی کار دی که نه ستا څومره دیاړي ده دا بس مختلف دیاړي دی جی ها او صرف د دې لوکاټو د دې پیکینګ چل دی زده کړی که نه هره پیټۍ پیک کم هر قسم پیکنګ جی چې څه قسم وي پیک څه قسم پیکنګ وي دومره سپیډ کې بیا زه پیک کوم که نه دا ستا تجربه ده دا خو بس جی تجربه ده که نه تجربه ده او دې ګوت ته دې څه اچولي دا سولوشن ټیپ کټ کوي دا جی میخ ته دی کې کتونکو دا پکې پیکینګ والا دی کم میوجات بوټي دغه ډبې ډک شي دغه پیکینګ چې کم دی دا ځوان کوي ماشاءالله د ماشین نه تیز لګی دی تیز دا راته وایي وروره نوم دې څه دی وقاص جی او ته دلته دې باغ کې څه کار کوي جی موږ لوکاټ را شو کوو څه کوئ لوکاټ را شو کوو لوکاټ را شو کې د لوکاټ معنی څه ده جی دا لوکاټ لو مینو کاټو لکه مینه ختموي مینه علیکم منم رواج منم مینه ختمه که نو بیا دا میوه خلک ولې خوري چې یاره دا مینه ختمه بس والله خلک یې خوري نو دا راته ته کم دی موږ شوق قدر جی شوق قدر یې که نه ټول شوق قدران هم دا کار کوي که نه او جی موږ ټول یو علاقې یو ښایسته ټپه خو راته وکړه مړه دی باغوانانو دی ټول ډېر ښایسته ټپې ولي یاره جی مړی هغه ته چې بوټي ته وخیږي یو قربان شي شبه کې دا راپرېږده بې ټپه پې راپرېږده ټول څه ټپه ته ویې مسته غزل ووایه ټپه وکړه مصره وکړه دا ټول مسافر ګوري دا ټایم کې مړه چې خوشحاله شي زه ورشه پې زه توکل پې موږ هم ستاسو راځي راله جی زه څه ووایه ټپې وکړه یو دوه مصرې وکړه مصرې مې دې مګل ډېر زیاتې ورځي یو به هغه وکړي یو به ته وکړي یو به دا وکړي زه پهله به ته راپرېږده شابه که نه مړه یاره زر کوم والله وایي سمه ده اجنبي مې ته نه دي کړي صاحب زه یو لطیفه خو وکړه که نه نو والله ته نه دي کړی کیسه درځي نه الله یو سرکونډۍ اړولی شي زه مړه څه خو وکړه دا شبه والله صبر ته ور مګرا شو شکل ټپه وته کمنه هلکه ته راځي خوښه دا مرګره ډېر غواړي مرګري تر ټپه وکړه زبر ټپه سو مړه را ټپه شو په ذات توکل په لوی الله نو زما به دادا توایا مسافر روانه مورګه ګړو شو مزه کوي زبردست هند دا ګډ ورته کې مزه کوي دا زما به دادا توایا لغر د پاسه لاټین بالیږي معلومیږي مسافر وطن تزینا زما به دادا توایا د خوشاله نیم د ناکامه خوب کوما
بس دی دا دی خورا شاله غزوانه یار سپیشل لپاره سپیشل دی خورا شاله راشه لا 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 اله بھائی جان جی کتونکو دا د لوکاړو د باغ چې کم دی دا یو شارټ شانته کې ویډیو هم دا سره نشر کوله چیرې د مرګرو سره وګړو خبرې اترې وکړو د دوی نه تاسو وکړو تاسو د کوم علاقې او دلته کې دا د لوکاټو شو په څه طریقې سره کیږي نو دا مرګرو سره مختصر شان غب شپ ولګو ډیر زیاته ګرمي د ظلم غوښتل چې ډیر پروګرام ور سره وکړو تاسو کتونکو د پاره او به هر حال وخت مونږ سره دا ګرمي چې کم دا پانه کې ډیر زیاته ګرمي د باکه هم دوب ډیر زیات دی نور ډیر زیات زور کړی دی او بل د غنمو دا بند پټه دی کنه جی خو د مسافرو تم دا پروګرام خودلو مرګرو دا ویډیو چې څومره کسان ګوري نو دا د نورو مرګرو سره شیر کوي چې زمونږ هر ویډیو تاسو سره په وخت باندې راځي او تاسو ګورئ دغه نه خپل خوندونه مزيالي هم دې سره مال او زما کیمرمن انور احساس لور کې اجازه په لوی الله مشپارم د الله په امان